ختم شولا एक्सेल प्रोग्राम ته راځم. एक्सेल प्रोग्राम کې تیر ورځ مونږه انټروډکشن ویلو، صحیح ده کنه؟ एक्सेल प्रोग्राम انټروډکشن هم ویلو. نن راشم په دې کلیپ بورډ ګروپ کې ورته کار وکړم. کلیپ بورډ ګروپ کې په کلیپ بورډ ګروپ کې کټ کاپی او پیسټ او فارمیټ کړو. دی ولک په دې کا علاوه دغه کې هم لږ خبرو کوي پیسټ سپیشل کې، صحیح ده؟ را به شمه ته بولی کما آی ډی می ولیکل، دلته می ولیکو name, دلته می ولیکو father slash name، if slash name نو father name جوړي، صحیح ده؟ دلته می ولیکو جاب یا وظیفه می دلته ولیکله، دلته می ولیکله سیلری تنخواه ته وایي، دلته می ولیکو اوور ټایم اضافه کاري، صحیح ده؟ دلته می ټوټل ولیکو، څه می ولیکل؟ ټوټل. انټر می ووهو، دلته لیکم 1 انټر 2 انټر. اوس به راشم دغه دواړه بس انتخاب کوم. دا دواړه مې چې انتخاب کړل د کوچ ته به راشم هلته به دغه زه ورو ورو راځم تر څو پورې ورته یم دا تر لسو پورې ماته ویست تر لسو پورې ویست، صحیح شو؟ ورته دا مې تر لسو پورې ویوړل. دلته نومونه لیکم، دلته مې ولیکو احمد، احمد مې ولیکو، دا مې داسې لاندې راکش کړو. احمد مونږ څه چې لاندې زه دلته را ودرېږم، احمد راغی. زه دلته مثلا احمد راشي، دلته جان راشي، دلته فقیر راشي، دلته فرید راشي، دلته موږ سره امجد راشي، دلته موږ سره واجد راشي، دلته محبت راشي، دلته کفایت، ټول نومونه ما سره راشي. دا څنګه زه راوستی شم؟ دا به زه ډیلیټ کړم. دلته به راشم د فایل ته، په فایل کې به راشم آپشنز ته، په آپشنز کې به راشم ایډوانس ته. څه ته به راشم؟ ایډوانس کې به لاندې راشم. ګورئ ښه په ایډوانس کې بس لاندې راځم او دلته موږ سره ایډیټ کسټم لیسټ په نوم باندې یو کمانډ دی. د جنرل کې موږ سره ایډیټ کسټم لیسټ، په ایډوانس کې په جنرل کې ایډیټ کسټم لیسټ په نوم باندې کمانډ دی. په دې باندې به کلیک وکړم، دلته او په دلته کلیک وکړم. دلته اوس نومونه ولیکل احمد، ولیکل جان، ولیکل فاروق، دلته مې ولیکو علي، دلته مې ولیکو ولی، دلته مې ولیکل امجد، دلته مې ولیکو واجد، دلته مې ولیکو کمال، دلته مې ولیکو جمال صاحب، دلته مې ولیکو کفایت، دلته مې ولیکو هدایت، دلته مې ولیکو محبت، دلته مې ولیکو عبدالرحمن. صحیح شو؟ دا نومونه ما څه کړلو تقریبا یو لسو پورې نومونه ما لیکلي. په دې اډ باندې به کلیک وکړم، چې کله یې په اډ باندې کلیک وکړو دا به اوکې کړم او دا به هم اوکې کړم. اوس دلته راشم اول نوم مثلا هر یو نوم چې لیکي دغه نومونو کې به حتما یو د سره شامل وي. زه دلته لیکم احمد، څه مې ولیکل؟ احمد، او بس همداسې لاندې راکش کوئ. نومونه خپله سره بدلېږي. دا نومونه موږ څو ټول به یو ځای دلته راوستل، ټیم یې موږ سره وړلی و. دلته لیکم مثلا دلته مې ولیکو واجد، د پلار نوم واجد دی او دا مې داسې لاندې راکش کړو، دا خپله راغلل. صحیح شو؟ دلته پاس دلته ودرېږم او خپله ما سره د علامه بدلېږي. ګورئ دلته یو علامه شوه، دلته چې نږدې شم بله علامه شوه، دلته ډبل کلیک وکړو. ګورئ هغه کالم موږ سره خپله لوی شو، برابر شو. دلته جاب کې زه لیکم مختلفې وظیفې، نو دې دپاره هم راشم فایل ته، آپشن ته به راشم. آینده کې چې زه بیا کله ایکسل پروګرام را خلاصوم نو دا صرف راکش کوه، دغه نومونه به سره په ډیفالټ راځي. نو راځم جنرل کې او ایډیټ کسټم لیسټ ته، دلته لیکم ډاکټر، دلته مې ولیکو ډاکټر، دلته مې ولیکو ټیچر، دلته مې ولیکو انجینیر، دلته مې ولیکو کوک اشپز، کوکو، دلته مې ولیکو ډرایور، وای ډرایور، دلته مې ولیکو مثلا ګارډ څه ته وایي؟ ګارډ وایي ساتونکي ته که نه، باډي ګارډ ته وایي. او همدارنګه دلته لیکم مثلا منیجر، دلته مې ولیکو مثلا آی ټي، دلته مې ولیکو اسسټنټ، بس همدا به ډېرې. صحیح شو؟ پایلټ،
بس دا مې څه کو اډ مې کو په اډ باندې به کلیک وکم دلته هم اوکې باندې کلیک وکم دلته هم اوکې باندې کلیک وکم دلته اوس مثلا ما سره راوستل اول کې ټیچر مې راوستل ټیچر او دا ټیچر څنګه څلاندې راکښم ګورئ ټول خپل وظیفه خپل ورسي سیلري ورته هم سیلري د چې کوم دی ما سره 4.5 ده د دې بل ما سره زه ته 15,600 ده د دې بل ما سره 7,000 ده د دې بل ما سره 8,000 ده د دې بل ما سره 9,000 ده د دې بل ما سره 3,500 ده د دې بل ما سره 2,500 ده 15,000 مې ولیکو د دې بل ما سره 8,500 ده د دې بل ما سره ورته 9,500 ده صحیح شو د دې بل ما سره 9,500 ده مطلب سیلري ما اټ کړې اوور ټایم دې سړي څومره اضافه کاری کړې ده دې سړي دلته اوور ټایم ورکو مده دا سره 1500 اضافه کاری کړې ده 1200 کړې د 1400 کړې د 1600 کړې د 1500 کړې چې یو ته اضافه کولای شي د 1200 کړې نو د مې 1200 کړې د ما سره 100 روپۍ اضافه کاری کړې سل مې ولیکو نو د 1000 کوم او د بل ما سره 900 روپۍ اضافه کاری کړې او ټوټل و څنګه کومه دا بیا 900 صحیح شو از ایکوال ټو علامه به ولیکي از ایکوال ټو علامه از ایکوال ټو چې موږ لیکو ته اندازې شفت از ایکوال ټو د سپیس سره خوا کې از ایکوال ټو د بیک سپیس سره خوا کې از ایکوال ټو شفت بونیسم او دا به هم د جمع علامه وراشي ورته دا را جمع کا د دې سره او بس انټر کا نو چې انټر کوم دلته به ودرېږم او دا بل سي دلته به ډبل کلیک وکم ورشه دلته ورشه مې د علامه خپل بدلېږي ډبل کلیک نو ټول ډیفالټ دا او دا راجمع شي نو 8000 او 1400 9000 او 1500 لزر او 1500 نو ټول څه به ډیفالټ خپل دا که زه اوس کوره پرنټ کوم کنټرول پی وهم نو دا موږ سره صحیح را نه غواړي صحیح شکل دا نه لري نو زه به څه کار وکم ورته صحیح شکل ته برابر او نو دا ټول به انتخاب کوم نسی ورته دې ټول لا بارډر ورکا نن ته براشم ورته آل بارډر دې ټول لا بارډر می ورکو دې کې ورته دا پسنه خانه زه انتخاب وما او دې لسکوما دې لرنګ یو ډول ورکو ما وته ما دغه سرنګ می ورکو او دا می انتخاب کړل ورته دا ماته بولډ کا ډبل نکړل بل تراغلم د لاندې زم انتخاب کو عام ټیکسټو ورته دې له سرنګ ورکا یا د سرنګ صحیح دی د سرنګ ولا ورکو ورته د غټول لیکنه ماته سکا د انتخاب کړه ورته دا ماته سنټر تکا د پاسم سنټر تک لاندې سنټر تک دا ټول مینس تراشي او لیکنه ورته مال سور کا ټایمز نیو رومن چې د ټایم چې خپل ولیکم نو ټایمز نیو رومن تما دا چینج دا یو کالم ورته د څه کچھ نه کوم صحیح شو زرا زما دا می انتخاب کړه د لیکنه ورته دې له سور کا د ډالر ساين ورکا د ډالر علامه ورکا دلته ور اشاریه موږ سره ولګي د اشاریه د خودو سکرونه د خودو سکرونه ته ختم کا صحیح شو دا یې مولا ورکو دغه د نمبر چې کوم فارمیټ وو همې مولا ورکو اوس راځم دا انتخابو ما دا ما انتخاب کو ورته درته کاپی کا وای چیرته ته پیسټ کوي ورته ما د دې لاندې پیسټ کو دلته ودرېږه ورته پیسټ کا نو دا اوس دلته می دلته ونه سره موجوده ورته دلته نه غواړم د سوکما دا انتخابوما ورته درته د دې زنه سکا کټ کا ختمه کا چیرته غواړي ورته دلته غواړم دلته راشه دلته پیسټ کا الته وسره ختم شي دلته ور سره راځي د سیم مکوا بيشونه هم دا شي راشي او دا غي کنه دي اي کو سپورټ نه کنه کوئی شوي خزر زما دا ټول انتخابوم ګورخه دا ټیبل می انتخاب کو لګورې کله ورنږدې شم د علامه بدلېږي ما سره علامه بدلېږي نو دسی کلیک په وکا دسی راکښ چیرته غواړي نو چې هر چیرته ته غواړي غلطه ته دغه د کټ لنډ لار ده هغه نه وکړ چې دلته وراشي پوه شوي او یا چې ته کاپی کوي کنټرول ولې څه کنټرول
کنټرول مې ونیو دلته وګوره په دې باندې کلیک وکړه نو هلته هم درسره موجود دي دلته هم درسره د هغې کاپي راشي بیا زه اوس پرېږده نو دا په کنټرول او په کټ او په کاپي کې لږې لږې خبرې وي اوس راځم پیسټ سپیشل ته دلته مې دا انتخاب کو دا مې کاپي کو نو پیسټ سپیشل مو سره خپله کار شروع کو ورته هم دا دلته ما ته پیسټ کا نو که اول زرا شم او دلته مو سره پیسټ کوم نو دا مو سره عادي پیسټ دی یعنی عادي پیسټ مو سره کیږي چې پاس څنګه دی داسې ورسره هغلته هم کیږي ورته هم داسې راله مه پیسټ کوه داسې مه پیسټ کوه دلته راځم دلته مې ولیکلو 4.5 پوه شوې دلته مې ولیکلو د دې ښي طرف ته دلته مې ولیکو 8,000 څو مې ولیکل 8,000 او دلته ښي طرف ته راغله دلته ودرېدم یا دلته راځم ورته د دې ځای نه ما ته څه وکړه د دې ځای نه ما ته دا کاپي کا او دلته یې راته پیسټ کا خو څه شی راته پیسټ کا یوازې فارموله یې راته پیسټ کا څه شی فارموله هلته وګورئ فارموله راغلې ده نو چې کلیک پې وکړم نو دلته چې مونږ کومه فارموله استعمال کړې وه هغه فارموله یې کاپي کړه دلته یې مونږ ته راوستله نو وایي 4.5 زره او 8,000 مونږ سره 12.5 زره کېږي یوازې فارموله یې مونږ سره دلته پیسټ شوه پوه شوئ دا په دې فارموله کې کار و بل چې مونږ سره کوم چیک دی هغه فارموله اینډ نمبر فارمیټینګ فارموله اینډ نمبر فارمیټینګ څه ته وایي زه ورته وایم دا ځای ما ته کاپي کا دا کاپي کا دلته پیسټ کا خو دغه فارمیټینګ هم ورسره پیسټ کا فارمیټینګ دا معنا که نه چې ما سره کوم ډالر ساین راغلی وي کوم دغه موږ چې دغه اشاریه خانه لګوو مثلا هغه اقتصادي یا اکانومیک دغه ته چې برابروي فیلډ ته ورته هم هغه موږ سره دلته ورته راوله نو پیسټ ته به راشم ورته هم پیسټ فارموله اینډ نمبر فارمیټینګ فارموله هم راته راوله او همدارنګه نمبر فارمیټینګ هم راته راوله نو نمبر فارمیټینګ هم موږ ته راغی او که زه راشم دا مې کنټرول زیډ سره ریورس کو ورپسې دلته ولاړ یم ورته دا ځای راته کاپي کا دا راته کاپي کا دلته یې پیسټ کا خو ازسې راته پیسټ کا فارموله هم راته راوله او همدارنګه پیج نمبر فارمیټ هم راته راوله او همدارنګه چې کوم ډیزاین ما ورکړی هغه هم راته راوله نو وایي تاسو 12.5 زره کېږي او هغه شین رنګ یې موږ له راکړو اجازه ده هغه شین رنګ یې موږ له راکړو هغه ډیزاین یې راله راکړو دا په دې درې چیکونو کې خبرې څه مشکل خو نشته دی کلیر ته به راشم کلیر ختم شي ویم درته هغه هم درته یم شاوسې دا پوښتنه ځان سره ذهن کې یاد ساته اخره کې به ورته دغه هم وکړم دا مې انتخاب ورته هم دا راته کاپي کا دلته ودرېدم پیسټ ته راغلم او بل مونږ سره څه شی دی نو بارډر څه کار کوي نو دا لیکنه ما ته کاپي که دلته راته پیسټ که خو بارډر دی نه لري څه شی دی نه لري بارډرز دلته وګوره دلته مونږ سره بارډرز لري دا ګر چاپېر هم بارډرز لري دلته منځ کې هم بارډرز لري خو دلته مونږ سره بارډر یې نشته دی نو دلته یې پیسټ کوي خو از نو بارډر مونږ سره پکې نشته دی دا په دې کې خبرې وي بل ورپسې چې موږ سره کوم کمانډ دی زه ورته دا مې انتخاب خو دا راته کافي کا دلته پیسټ کا خو از څه ورپسې موږ سره چې کوم دی کیپ سورس کالم ویډ دی کیپ سورس کالم ویډ څه کار کوي ښه که زه راشم دغه لیکنه ما تیاره کاپي کړې ده او دلته د شیټ 2 ته راغلم ورته هم دلته راته پیسټ کا چې کلیک پې وکړم نو هغلته چې ما هغه کالمونو له کوم ځای ورکړی و کوم مسافه مې ورکړې وه هغه اوسه دلته رانغله یا زه راشم دغه کالم زه د شیټ 1 کې زه لږ نور هم داسې کوم پاس ودرېدم دا مې لږ رالوی کو دا اول کالم دا دویم کالم مې څه کو لږ رالوی کو اوس یې ورته یم دا ما ته کاپي کا دا به انتخاب کوم ورته یم دا راته کاپي کا د شیټ 2 ته یې راته راوله د شیټ 2 ته یې دا به انتخاب کوم دا به ختم د انتخاب به کې کلیر آل وکړي دلته راته راوله خو څه شی وبخئ شیټ 2 دا انتخاب کا شیټ 1 کې ورته دا راته کاپي کا د شیټ 2 ته راوله خو چې څه رقم ته هغه دی هغه باید دلته ما سره موجود اوسي نو اولې خانې چې ما څه ډول دغه ورکړې وه اول کالم له څه ډول فاصله مې ورکړې وه دلته هم راغله ورسره او دلته هم ورسره راغله کالم چې کوم ویټ وایي پراخوالي ته د کالم چې کوم پراخوالی دی هغه هم ورسره راغی او که زه یې همداسې پیسټ کوم دلته ودرېدم او همداسې مې پیسټ کوم مثلا
یا دلته شیټ 3 ته راغلم همداسې مې پیسټ کو دلته وګورئ دلته ورسره هغه فاصله رانغله لکه څنګه چې د شیټ 2 کې ورسره فاصله راغلې هغه دلته ورسره رانغله راوشم دا ورته ډیلیټ کا ډیلیټ رائټ کلیک ډیلیټ دا ډیلیټ کا بیا راځم ورپسې بل چې موږ سره کوم کمانډ دی درالم بل چې موږ سره کمانډ ترانسپوز څه کار کوي زور دیم د آی ډي دا مطلب دلته راوله ورپسې د نیم راشي ورپسې د فادر نیم راشي ورپسې د جاب ان دې سرچپه د دې سرچپه ما سره پیس شي دا انتخاب کا ورته انداره کافی کا دلته ودرېدم خو ترانسپوز یې کرا ده صحیح کا ترانسپوز نو چې کلیک په وکم د دې سرچپه را ده ډیټا راوړه وای تاسو دلته آی ډي 1 آی ډي 2 آی ډي 3 4 په 1 چې موږ سره احمد دی د احمد د پلار نوم دا دی ټیچر د موږ سره سلور نیم د سیلری د اوور ټایم دا دی او دا ټوټل کیږي دویم نمبر کې موږ سره جان دی د جان د پلار نوم کمال دی دا انجینیر دی د 15,000 افغانۍ معاش دی 1200 اوور ټایم دی ټوټل 6,000 تسو کیږي د دې سرچپه ده صحیح ده دا په دې کې خبرې وي بل ورپسې بل چې موږ سره کوم کمانډ دی هغه په درغلی بل چې ورپسې موږ سره کوم کمانډ دی دا په ترانسپوز کې خبرې بل موږ سره څه دی ویلیوز څه ته وایي دا به انتخاب کما ورته دا ماته کافی کا دغه نمبر موږ ته کافی کا ویلیوز عدد ته وایي ها دا به انتخاب کوم ورته دغه عددونه ماته پیسټ کا نو د براشم په دې ویلیوز باندې وکړي کوم نو تش عددونه راته هغه ډیزاین را ترانه نه ډالر سره راغی او موږ سره دلته دغه اشاریه خانه وسره راغله ورته پیسټ کا خو از اسو دغه نمبر فارمیټ د مو سره راشي نمبر فارمیټ مو سره راغی ورته رنگ د مو سره راشي په دې دریم نمبر باندې وکړي کوم نو رنگ مو سره راغی فارمیټ مو سره راغی اشاریه مو سره راغله دا په دې درې واړو کې خبرې وي ورپسې بل چې موږ سره کوم کمانډ دی بل کراشم پیسټ بل موږ سره څه شی دی فارمیټینګ څه کار کوي که زه راشم شیټ 2 ته دغه شان یو ټیبل جوړوم داسې یو ټیبل جوړوم نو بل ټیبل چې داسې جوړوم او دغه ډیټا دی پکې ما سره نه وي نو دا خو موږ سره بیا ډېر وخت نشي دا انتخاب کوم مثلا نو دله مثلا ستاسو ډول رنګ ورکړی او داسې رنګ ورکړو دغه نور بیا انتخاب کا او دله داسې رنګ ورکړو دا موږ سره بیا لږ وخت نیسي زه ورته یم چې هغه زه پیس کوم خو صرف څه بس تیار فارمیټ دی ما سره څه شي هلته پیسټ شي دا به انتخاب کم کاپی به کم د شیټ 4 ته وراشم ورته نه تیرا دا پیسټ خو یوازې فارمیټینګ موږ سره پیسټ شي یوازې هغه ډیزاین موږ سره پیسټ شو ها ورپسې موږ سره شیټ 1 کې بیا راځم دا تیار موږ سره کاپی دی بل موږ سره لینک دی څه شی دی لینک دلته وته دا ماته ادي پیسټ کو کنه اوس ګل تراشه ورته دا مونږ غلطي کړې ده د ماش چې کوم دې سلور نیم زره نه دی د ماش 15,000 او 600 دی دا انټر کم نو لاندې کې تغیرات راغې دا ټیچر دې سلور نیم زره لاندې دی او پاس 15,000 600 شو لینک نه لري زور ته دا ماته پیسټ کا خو از لینک نو دا انتخاب کوم کلیر آل وکم دا انتخاب ورته دلته پیسټ کا راوشم کاپی دلته پیسټ کا خو لینک دی ولري دا یو ټیبل دی د بل ټیبل سره لینک ولري نو وګورئ موږ سره تش دغه راغی ورته فارمیټینګ هم ورکا مثلا شوس فارمیټینګ هم ورکولای شي یعنی لینک لري فارمیټینګ لري نو څورته وایم دا موږ سره څه شی دی د اوور ټایم 1500 نه دی د اوور ټایم موږ سره 2000 دی 2000 افغانۍ دی بس انټر کا د دغه موږ سره دلته 2000 شو هغه تم موږ سره 2000 دی ورته د دنو موږ سره ټیچر دا موږ سره ټیچر نه دی دا موږ سره څه شی دی ورته دا موږ سره ډرایور دی څه شی دی ډرایور انتخاب کا خدا خو دلته باید موږ په دې اوریجنل ډیټا کې تغیرات راوړو موږ باید په دې کې تغیرات رانهولو دا براشم ورته ما ټیچر دا موږ سره نه دی دا موږ سره ډرایور دی نو ډرایور خو تیار موږ سره ته اوس یو پیر راغی که زه راشم دا انجینیر ځان سره څه کما ډاکټر کم او دا انټر کم نو دې کې موږ سره بای ډیفالت دا څه شو ډاکټر شو نو دا په دې کې خبرې وي کنټرول زه سره واپس کوم بل دا تیار ما سره کاپی دی دلته ما ته پیسټ کا خو څه شی از ا پکچر
از پکچر دا کار کوي کنه چې کله ته غواړې د خپل ډیټا دا پاور پوینټ ته وي شرط وي سي پاور پوینټ ته از پکچر دا بیا الته استعمالي مثلا یو ځای کې سیمینار دی یو موضوع وړاندې کوي او غواړي پریزنټیشن کې ته یو جدول جوړ کی نو بس دلته راشه یو جدول جوړ کا از کاپی دلته پیسټ کا از پکچر دې باندې رائټ کلیک وکا دا کاپی کا چې کاپی دې کوس پاور پوینټ را خلاص کا وخت پیسټ کا نو سلایډ کې سره از پکچر څه شي راوړای شي دا به دې کې خبرې وي ورپسې بل چې موږ سره کوم کمانډ دی دا به انتخاب کوم یو پیرا دا به انتخاب کوم ورته اندر ته کاپی کا دلته پیسټ کا خو از سو دا موږ سره د پکچر خبرې وي لینک پکچر نو بدل تراشم از پکچر دلته پیسټ کوم نو کدی کې اوس 3.5 دی د 3.5 او 200 کومه 3.5 او 200 میکړل دلته ما سره باید 3.200 راشي خو لینک خو نه لري لینک نه لري د 3.200 شو دلته موږ سره 3.200 دی نه او ما غدري نیم زره دي لانه 2.5 او پاس 3.5 ورته لینک دی ولري څه شي دی ولري لینک دی ولري نو دا به انتخاب کوم یو پیرا او دلته دا کاپی کما او دلته براشه مو بدري کوم ورته دا پیسټ کا از پکچر خو لینک دی ولري نو اس بل لینک کم لري نو دلته وته ما سره 3.200 شو کنه اقل کم 3.200 وته دا 2.5 زره کومه 3 زره کومه دا مې 3 زره کړل چې څنګه انټر کم دا 2.5 زره به مو 3 زره شي انټر وګوره دا 2.5 زره موږ سره دا آی ټی نه دی ورته دا ما سره چې کوم دی ما سره منیجر هم دی وته دا ما سره انجینیر دی بس انټر کړه دلته موږ سره انجینیر شي دا په دې کې خبرې وي او دې کې نوري خبرې مشته ان شاء الله غو سبالا او یو خاله و کاپی کم دلته براشه مو بدرېګم پیسټ تشراشم پیسټ سپیشل تشراشم نو دې کوم دا سو ویلی عالم ویلې فارمولا ویلې ویلیوز فارمیټ یو کمنټ پاتې دی یو ویلیډیشن پاتې دی یو آل مرجینګ کنډیشنل فارمیټ تا پاتې دی نور هم دا ټول چې کوم دلته وي او دا لاندې اپریشن هم پاتې دی دا غو ان شاء الله دې کې دا سوال وي صحیح شو متغذیه پوری بو بس تخا اخره کې تاسو جمعواري دی خو دلوا جمع درلخه زور دین د پاسنی ماته راجمه کا د پاسنی ماته راجمه کا نو په دې اټو سم باندې کلیک وکړه د یو طریقه تیار انتخاب شو بس انټر وای پاس تاسو را تیار لزر او 200 کیږي دا مرته ماته راجمه کا د پاسنی ماته دل تراجمه کا مده اټو سم چې څنګه انټر کم ودا سره یو ته 1000 او سل کیږي دا یو طریقه وا دویمه طریقه ته خیمه دلته بولی کې از ایکوال ټو سم ماته راجمه کا نو په دې سم باندې وکلیک وکمه سم یا بل ټیپ بٹن وو هم کلیک کار نه کوي ټیپ بٹن چې ټیپ بٹن وو هم ول دا سره شي دغه انتخاب تر تیزه پوري چې انتخاب دی کو انټر و دیار لزرا 200 کیږي از ایکوال ټو لیکا دلته سم لیکا او ټیپ بٹن وو هم ول دا شي دا راجمه کا دا انټر یو اتیا زرا صحیح شو ډیزاین دې پکار دی دا انتخاب کا ورته دا فارمیټ پینټر ته راغلم دلته راته پیسټ ډیزاین دلتم صحیح شو ته مشکل شابه دا ویډیو بیا وګورئ او محبت استام ریکارډ کارو